تازه او بد خبر دا چې دا بد خبر څه دی ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر په مکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. متقاعدین د ژمي را رسیدو سره د ژوند له ناوړه وضعیته شکایت کوي. په کابل کې یو شمېر متقاعدین د ژمي له را رسیدو سره د ژوند له ناوړه وضعیته شکایت کوي او له سرپرست حکومت څخه د تقاعد تنخواوې غواړي. متقاعدین وایي نیم عمر یې په دندې ترسره کړی خو اوس د ژوند له بد وضعیته ناخوښه دي. دوی له سرپرست حکومت غواړي چې ستونزو ته یې پام وکړي او خبرداری ورکړي چې د تنخواو د نه ورکړې په صورت کې به خپل لاریونونه پراخ کړي. که څه هم سرپرست حکومت تازه په دې تړاو څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې یې ویلي وو چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې مسله د دارالفتح له څېړنې وروسته د توشیح لپاره د سرپرست حکومت مشر ته لیږدول شوې ده. ملګرو دا به زموږ چمتو شوې ویډیو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.